په مزار شریف ښار کې د 500 تنو لوبغاړو په ګډون د لامبو وهنې سیالۍ پیل شوې. د هېواد د لامبو وهنې او سپورت د فدراسیون مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې د بلخ ولایت په کچه د بېلابېلو عمرونو لامبو وهونکو برخه اخیستې وه چې دغې سیالۍ یو ورځ دوام وکړ. خوشبختانه امروز ما توانستیم که در سطح شهر مزار شریف ما مسابقات تورنمنت حوزه شهر مزار شریف برگزار کنیم. دوم ما افتتاح یک اکادمی است، اکادمی شنا یا ورزش‌های آبی رو انشالله که امروز افتتاح میکنیم. و برنامه سوم ما یک برنامه است که تا در مزار شریف اصلا افتتاح نبود اصلا اون تیمش که واترپولو است. امروز انشالله که ما افتتاح میکنیم بخیر. دغه راز مسؤلینو د یادو سیالیو د ترسره کولو موخه د لامبو د ورزشکارانو وده او د هېواد د لامبو وهنې ملي ټیم ته د وړ کسانو لار موندل دي. هدف برگزاری این مسابقات شناسایی بهترین چهره برای مسابقات منتخبه ولایت و بعدا هم دعوت آنها به مسابقات مرکز می باشد. مسابقاتی که برای انداختیم به خاطر رشد استعدادهایی که طفلایی که یا جوانایی که اینا اصلا در شنا رو نآورده بودن ما اونا را استعدادیابی میکنیم مسابقات. و ما در ولایت بلخ فعلا 3 برنامه داریم. برنامه اول ما مسابقات بود به خاطر رشد جوانان و برنامه دیگه که دیروز ما یک سمینار نظری داشتیم وقت نجات غریق می اوضاع که مسئولین اوضاع باید نجات غریق مسلکی یاد داشته باشند که یک جوان یا یک شخصی که غرق میشن اونا را از نگاه مسلکی نجات داده بتونن. دغه سیالۍ په داسې حال کې په لار اچول شوي دي چې له دې مخکې په بلخ ولایت کې د هېواد د لامبو وهنې او سپورت د فدراسیون لخوا د 3 ورځو لپاره د لامبو د تخنیکونو د پیاوړتیا په موخه یو سمینار جوړ شوی و.